انشارټ لرنینګ کورس پارت 4 د انشارټ د زده کړې کورس څلورمه ویډیو ده، څلورمه برخه ده. په تیره برخه کې په دریمه ویډیو کې مونږ خبره کړې وه په فلټر او په ټیکس باندې، صحیح ده. نو نن راځو خبره کوو په پیپ باندې. په دې پیپ باندې مونږ کلیک کوو. چې څنګه په دې پیپ باندې کلیک کوو نو دې ځای کې مونږ کولی شو د ویډیو د پاسه دوه درې ویډیوګانې، تصویران وغیره مونږ دې ځای نه په پیپ باندې ورچولی شو. فرض که زه راځم د دې ویډیو د پاسه، فرض که دوه درې ویډیو د پاسه نور هم زه وراچوم، صحیح ده. نو ګورئ په دې باندې کلیک کوم، ګورئ د ویډیو د پاسه بله ویډیو راغله، صحیح ده. دا دلته زه ږدمه. که غواړئ تاسو بله ویډیو هم دلته د ویډیو د پاسه بله ویډیو راولئ، بیا په دې پیپ باندې کلیک کوئ. چې څنګه په دې باندې کلیک کړئ راشئ دا بله ویډیو دلته ور واچوئ. فرض که تاسو دوه درې ویډیو ځای کول غواړئ نو دغسې په دې پیپ له لارې تاسو هغه یو ځای کولی شئ. که غواړئ بله یو ځای کړئ بیا په دې پیپ باندې کلیک کوئ، راشئ دې ځای نه یوه بله ویډیو راواخلئ، صحیح ده. نو په دغه طریقې سره تاسو که دوه درې ویډیوګانې چې ته یو ځای کول غواړئ نو هغه تاسو د دې پیپ له لارې په همدې ځای کې یو ځای کولی شئ، صحیح ده. نو په دغه طریقې سره تاسو دا کار کولی شئ. او بیا په دې پیپ باندې کلیک کوو. که چیرې تاسو کوم تصویر راغستل غواړئ، کوم تصویر پرېږدئ یا دوه درې تصویران ږدئ، هغه هم تاسو کولی شئ دې ځای نه چې کیدی، صحیح ده. راځم ګورو تصویر راخلمه، تاسو په دغسې په ویډیو باندې مثال تصویر هم تاسو دې ځای نه ایښودی شئ، صحیح ده. د پیپ کار دا دی چې تاسو د ویډیو د پاسه بله ویډیو بل تصویر ور واچوئ، دا د پیپ کار دی، صحیح ده. نو په دغه طریقې سره تاسو په پیپ باندې ویډیو اضافه کولی شئ. دلته بل آپشن تاسو ته ښکاري پریکټ، صحیح ده. په دې پریکټ باندې مونږ کلیک کوو. ګورئ دلته اول نمبر آپشن ټریم دی مونږ سره، په دې باندې مونږ سره ویډیو کټ کېږي، صحیح ده. چې تاسو هر څومره کټ کوئ ګورئ دومره کټ کوئ، دې ځای پورې کټ کوئ، دې ځای پورې کټ کوئ، دا تاسو په دې ټریم باندې کولی شئ. او که په دې کټ باندې تاسو کلیک کوئ نو ښی طرف ته او چپ طرف ته ویډیو به پاتې کېږي. مثال چې په منځ کې ته کوم ځای کټ کړې هغه دغسې راوله، دا ښی طرف هم دې طرف ته راکش کړه، دا چپ طرف هم دې طرف ته راوله. بس ګوره دې په منځ کې چې کوم خالیګاه راغله همدغومره ویډیو به ستا د دې ویډیو نه کټ کېږي، صحیح ده. نو په دغه طریقې سره تاسو د منځ د ویډیو منځ کټ کولی شئ. په دې سپلیټ باندې چې تاسو کلیک کړئ دا دریم نمبر آپشن، په دې ځای کې تاسو ویډیو منځ کې نیمیږي، صحیح ده. نو ګورئ چې تاسو هم کوم ځای کې ویډیو نیمول غواړئ په همغه ځای باندې دا نښه ودروئ. ګورئ زه په دې اول ځایونو کې مثال دغلته غواړم چې ما سره ویډیو نیمه شي، صحیح ده. په دې اوکې باندې کلیک کوم نو دا ما سره ویډیو نیمه شوه، صحیح ده. نو په دې ځای کې تاسو دا کار کولی شئ. او موږ بېرته راځو، صحیح ده. په دې او چې فرض که تاسو یو شي باندې کار وکړئ، بېرته فرض که مثال ما دا سپلیټ ووالو دا ما نه کټ شو، صحیح ده. اوس دا به مونږ بېرته څنګه راګرځو، صحیح ده. یعنې ما نه دا شی کټ شو، زه غواړم چې دا کټ بېرته لرې کړم. نو تاسو به دغه کوږ غوندې غشی ښکاري، په دې باندې به تاسو کلیک کوئ نو تاسو سره به چې کوم دی بېرته خپل حالت ته عادي حالت ته راوړي، صحیح ده. او بل آپشن مونږ سره دلته سپلیټ دی، د سپلیټ کار هم همدغه کار دی. بس په دې باندې ته کلیک کوې هر ځای کې، بس هغه همغه ځای کې به تا له ویډیو نیمه یې کوي، صحیح ده. ګورئ چې په هر ځای کې ته درېږې او په دې باندې کلیک کوې تا سره به ویډیو په مینس کې نیمه. په دغه طریقې سره تاسو د سپلیټ په ذریعه سره تاسو ویډیو هر ځای کې کټ کولی شئ، صحیح ده. او بل آپشن مونږ سره دلته ډیلیټ دی. اوس ګوره په دغه ځای باندې زه کلیک کوم، په دې ډیلیټ باندې کلیک کوم، مونږ سره ډیلیټ کېږي. په دې ډیلیټ باندې مونږ کولی شو چې د ویډیو یو څه حصه ډیلیټ کړو. او په بیکګراوند باندې مونږ خبره کړې وه، خو بیا هم راځو بیکګراوند کې یو څه خبرې کوو. دې ځای کې مونږ د بیکګراوند لاندې کلر چینج کولی شو. او په دې ځای کې فرض کړئ 8 قسمه رنګونه یا 15 قسمه میکس رنګونه مونږ دې ځای نه ورکولی شو. لاندې د خپل ډیزاینونه دي، بره هم ساده رنګونه دي. او که غواړئ چې د همدې ویډیو نه پکې خپل بیکګراوند ولګوئ، دې ځای کې دا راواخلئ. که بلر کول غواړئ بس دغه ځای نه تاسو دا خبرې کولی شئ. که غواړئ چې تاسو د فایل نه کوم تصویر بیکګراوند راواخلئ، په دې ځای باندې کلیک کړئ، دې ځای کې تاسو مثال یو تصویر باندې کلیک کړئ، بس هماغه به شاته په بیکګراوند کې ولګېږي. نو په دغه طریقې سره تاسو د ویډیو بیکګراوند دې ځای نه چینج کولی شئ.